السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو دغه ژوند چې دی که د دې په مقصد باندې موږ او تاسې پوه شو، په ګټو باندې پوه شو، هیڅ وخت به موږ او تاسې یو بد کار او تېروتنې ونه کړو. هیڅ وخت به موږ او تاسې د خپل رب نه سرغړونه ونه کړو او د رب هغه اوامر چې موږ ته کړي دي چې دا کوئ او دا مه کوئ، د دې نه به موږ او تاسې سرغړونه ونه کړو. دا ژوند چې دی دا د ټولو بریاو، د ټولو راسته راوړنو، د ټولو خوندونو یو مجموعه ده. که موږ او تاسې دا ژوند داسې تیر کو څنګه چې خدای پاک موږ او تاسې ته ښودلی دی، تاسې باور وکئ داسې خوندونه پکې دي، داسې مزې پکې دي چې حد نه لري، چې هغه په یو شي کې نشته دی. او دا ژوند په خپله داسې یو شی دی چې یو ځل په خوب باندې عادت شي، دغه انسان لکه څنګه چې خدای پاک قرآن پاک کې د انسان صفت کوي، دا په خپله د خو مجموعه ده، د خو کارونو یو ساده ژبه کې یو درته ووایم یو ماشین دی. دا چې په خو کولو باندې عادت شي هیڅ وخت بدو ته فکر نه ځي. بد خو انسان خو بد کوي نه، او بیا چې مسلمان شي الله اکبر، بیا خو د ملایکو نه هم ډېر لوړه رتبه لري. ملایکې ګوره د دې مسلمانانو په خدمت کې دي. که موږ او تاسو صحیح انسانان شو او بیا مسلمانان شو، کار ډېر جوړ دی. تاسې باور وکئ، زما د په ذات خدای قسم وي چې ما په مسلمانانو کې څه ولیدل چې هغه په ټولو کفارو کې نشته دی. صحیح دی، دا زناکاریانې دا شرابونه کوي، خو موږ د چا په سر باندې اسره نه کوو، موږ د چا په حیا باندې اسره نه کوو، موږ د چا په عزت باندې اسره نه کوو، موږ د چا ژوند داسې وړو چې هیڅ فکر ور باندې نه کوو، د مار او د لړم غوندې ټک ورکوو، ځان دم تاوان ورکوو او دا غم ژوند د منځه وړو. عزیزانو راځئ چې صحیح انسانان شو، راځئ چې سم مسلمانان شو، بیا د ژوند خوند بیا وګورئ، د ژوند مزې بیا وګورئ چې څومره پکې دي. او عزیزانو یوازې خوندونه دلته نه دي، یوازې مزې دلته نه دي، بریاوې چې خدای په دې کې ایښي دي، هغه څه چې خدای پاک د موږ او تاسو سره ژمنې کړي دي، هغه ټولې خدای پاک بیا راکوي. د نورې کامیابیانې، د نورې بریاوې. او تاسې باور وکړئ عزیزانو چې کله موږ او تاسې سم شو، خدای پاک موږ او تاسو ته داسې ملګري راکوي چې ته به یو تېروتنه کوې هغه به ورته نه پرېږدي، ته به یو شي ته اړتیا لري هغه به د په خوا کې ولاړ وي، ته به ډېر څه کم لري لیکن هغه به د تا سره ولاړ وي، ستا ټول ضرورت په هغه پوره کوي. تاسې باور وکړئ ما په سترګو باندې ولیدل. عزیزانو زه داسې پرېوتی یم او داسې خپلوانو زه د خپې نه نیولی وم چې مړ حیا سره مې لوبې وکړي، ژوند سره یې زما لوبې وکړلې، مال سره یې زما لوبې وکړلې، تر نن پورې راته ګواښونه کوي، لیکن داسې ملګري چې الله پاک د هغې دنیا او آخرت ښایسته کړه، ما ته یې لاس راکړه او ما ته ویل خبرې به نه کوې، بیا یې زه په خپو باندې ودرولم. دا ځکه چې ما خدای ته ځان سپارلی و او هغه دښمنان، هغه خپلوان دښمنان ما خدای ته وسپارل او تر مرګه پورې ما خدای ته سپارلی، او په ورځ د قیامت به زه د هغې نه خپل حق غواړم. ځکه چې په نړۍ کې خو زه زور نه لرم، هغې زور لري، زه سړي نه لرم، هغې سړي لري، زه بې شرمي نه لرم، هغوی بې شرمي لري، زه په ناحقه قسم نشم کولی، هغوی قسمونه خوري. نو ما خدای ته سپارلی. نو کله چې خدای ته ځان وسپارئ عزیزانو، الله پاک د تاسو سره
الله پاک تاسو ته مرګري درکړي الله پاک د تاسو سره غیبی امدادونه کوي الله مو خاد و آباد لره لاسونه سره یو کوي یو د بل نه قربان شي یو بل وزغمي یو د بل حق پوره کوي خپل او د بل حق کو پیژنې دا نه چې خپل حق دو چاند غواړي او د بل حق د خپل اند کوي دا کارونه مکوي دا د انسانانو نه یو چې مسلمان شي دا خو بیا دا کار چې کوي خو کافر کیږي السلام علیکم ورحمت الله